جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي که چیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه مونږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي دې جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفتی وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 80 زیاتې روپۍ په یوایو نه ټاکلي جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځ نه پس به هیڅوک په یوایو نټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کېږي جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پرېکړو کولو د فیصله کولو جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هیڅ چاته 1 روپۍ بتخوري نه ورکوي او که چیرې چاته د بتخوري کار کېده یا په زور یې اخیستله دا کام ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي